السلام علیکم. کله چې موږ تاسو غواړو له خپل خاوند سره په کوم ډول باندې کوروالی وکړو یا په کوم ډول باندې وغواړو چې له خپل خاوند په شوق کې راولو، باید څنګه وکړو؟ باید داسې وکړو، موږ تاسو باید اول له خپل خاوند سره مینه وکړو، محبت وکړو. کله مو چې له خپل خاوند سره مینه وکړه، محبت مو وکړه، له هغه نه بعد موږ تاسو کولی شو چې له خپل خاوند څیز اوچت کړو. له هغه نه بعد له خپل خاوند سره کوروالی وکړو. نو باید موږ خویندې اول خپل خاوند په شوق کې راولي، ستونی ترې خپل کړي مرۍ. له هغه نه بعد ښځه کولی شي چې خاوند نه پاسېږي، له خپلې ښځې سره شوق پوره کړي. له هغه نه بعد هم ښځه کولی شي هم خاوند کولی شي، که دا چېرته ښځه ډېره په خوند کې وي، کولی شي چې خاوند ورسره کوروالی وکړي. او که چېرته بیا نه خاوند دومره نه وي، ښځه زیاته په شوق کې وي، باید بیا ښځه ورسره کوروالی وکړي، باید کوروالی ورسره وکړي. نو کله چې خپل خاوند سره هم کوروالی وکړي او